د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان د هغه هوایي برید ځواب به ورکړي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ یې کړی دی. تیر ماښام د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پاکستاني پوځ لخوا بمبار شوی. د افغانستان اسلامي امارت دغه وحشیانه عمل د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کړنه او تجاوز بولي او په کلکه یې غندي. پاکستاني اړخ باید پوه شي چې دغه ډول خپلسري عمل د هیڅ ستونزې حل نه دی. د ملي دفاع وزارت وایي دغه کرغېړن عمل بې ځوابه پرې نه ږدي، بلکې د خپلې خاورې او حریم څخه دفاع خپل حق ګڼي. امارت اسلامی افغانستان این عمل وحشیانه را خلاف تمام اصول بین المللی و تجاوز آشکار می داند و آن را شدیداً محکوم می نماید. طرف پاکستانی باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست. امارت اسلامی این عمل بزدلانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. یو شمېر پوځي شنونکي وایي د پاکستان هوایي برید د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ باندې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی او د افغانستان د خپلواکۍ نه درناوی دی. د پاکستان پرونی یرغل د افغانستان پر خاوره باندې د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف د افغانستان د خپلواکۍ نه درناوی دی او د افغانانو د قتل او د شهادت سبب ګرځېدلی دی. افغانان په یوه خوله باندې منفي دې څخه چې څوک دي د دې تعرض غندنه کوي، خپل ولس ملي یوالي ته رابولي او د پاکستان د لوري څخه د دغسې جنایاتو د بندولو غوښتنه کوي. یو بل تن پوځي شنونکی وایي پاکستان له یوې خوا مذاکرات کوي او له بل پلوه د افغانستان په خاوره بریدونه کوي او له لسیزو راهیسې پاکستان د افغانستان په تړاو نیک نظر نه دی درلودلی. این حمله در حال صورت میگیره که نماینده خاص پاکستان در افغانستان در حالت مذاکره با جناب محترم وزیر سرپرست وزارت خارجه افغانستان آقای متقی و همچنین محترم جناب حقانی وزیر سرپرست وزارت داخلی افغانستان بود و نماینده دولت پاکستان از افغانستان روابط حسنه و روابط نیک میخواه و از طرف دیگه در همین لحظه در همین زمان خاک افغانستان مورد حمله هوایی قرار میده. په دغه بمبار کې عام ولسي خلک چې اکثره عام وزیرستاني مهاجرین دي په نښه شوي او د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکي کسان پکې شهیدان او ټپیان شوي دي.